د بلخ لپاره د طالبانو والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې ووژل شو. په سلامونو هرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په بلخ کې د طالبانو والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیري د فرانسې خبري اژانس او یو شمېر نورو کورنیو رسنیو ته تایید کړي چې چاودنه نن سهار د بلخ د والي په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې په والي محمد داود مزمل سربیره یو بل کس هم وژل شوی دی. ځینو کورنیو رسنیو بیا ویلي چې له دې چاودنې څخه څه باندې 13 ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لومړی والي دی چې د دوی په اوسني دور کې وژل کیږي، خو تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.